عزیزانو موږ د نړۍ هغه عجیبه قام یو، هغه عجیبه خلک یو، هغه بې وجدانه خلک یو. مخکې نه وو، ورځ تر بلې خرابېږو. دا ځکه چې څومره زیاتېږو همدومره حالات زمونږ خرابېږي. موږ کرور یا ترزوی یا گاونډي زمونږ یوه چرګه ووژله په غلطۍ سره، یا یې په سپي باندې ګزار وکړه یا یې په ماشوم باندې ګزار وکړه. د هغې نه زمونږ بدیانې جوړېږي. موږ او تاسې ګورو چې په وړې خبرې باندې زمري د کور نه ټوپک راخیستی، کلاشنکوپ یې راخیستی، کوتک یې راخیستی، بیلچه یې راخیستی او د کور 15 مېرمنې ته یې چاپېري او ماشومان چاپېري او دا زمری حملې وي چې ولاکې پرېږدم. هغه خبرې به کوي، هغه کنځلې به کوي او داسې نور. موږ او تاسې د وطن خلک یو، کلیوال یو، په دې شیانو باندې ټول پوهېږو. خو که بیا په موږ او تاسې باندې زموږ او ستاسې د ټول قام دشمن، د ټولې خاورې دشمن، زموږ او ستاسې د سر دشمن، زموږ او ستاسې د مور او پلار، د پلار او نیکه دشمن چې 15 کاله په موږ او تاسې باندې بوخت دی، اجتماعي ډول باندې مو وژني، انفرادي ډول باندې مو وژني، زمونږ سپین ږیري، زمونږ ملکان، البته هغه کسان چې هغه د قام د یووالي، د قام پوښتنه کوي، د خپلو مدنیاتو پوښتنه کوي، د خپلې ملي ګټو پوښتنه کوي، هغه وژني. بیا موږ هیڅ خبر نه یو. هماغه زمریان چې هغه د زمري په څیر حملې وي، هغه خو هیڅ نه ښکاري. عزیزانو اوس خو د بد نه بدتر دی. اوس خو لګیا دي چې موږ داسې وژني، زمونږ مشران، زمونږ علماء کرام، زمونږ ځوانان داسې ووژل او داسې وژني او موږ بل چل زده کړی دی چې هغه مړی راوړو او بس په سړک باندې کینو ورته ژاړو. ښه یې پېژنو چې چا وواژه، ښه یې پېژنو چې نن یو وژلی سبا 10 وژني، ښه یې پېژنو چې 10 وژلي دي سبا یې 30 40 50 په یو ځای باندې وژني. خو زمونږ هغه ننګ، زمونږ هغه غیرت، زمونږ هغه توره چې هغه ترز وي او ورور پسې زورونه کو، هغه بیا په موږ کې اوده، هغه په موږ کې بیا نشته دی. ښه یې ګورو چې د موږ سره څه وشو او لا یې هم کوي. دا ځکه چې موږ یو پېژندلو چې موږ خپلو کې ډېر تکړه یو، زمریان یو، او خصوصا بیا خپلو مېرمنو ته نو داسې یو چې تندر د اسمان یو. خو دښمن دپاره هم بیا مړې سترګې نیولې وي. عزیزانو نن حالات موږ او تاسې ګورو. دښمن هیڅ وخت ښکاره نه راځي. هغه په تا کې داسې مولایان تربیه کړي، ستا ملکان یې داسې تربیه کړي دي، په تا کې داسې سپین ږیري تربیه کړي دي، په تا کې داسې ځوانان تربیه کړي دي، ځکه چې د تا نه ژبه اخیستې ده، ځکه چې د تا نه ننګ و غیرت اخیستی دی، په تا کې داسې مرکزونه جوړ کړي دي ستا په خاوره کې، په هغوی تا وژني. نن منګه مظلوم په خوست کې، په قندار کې، په وزیرستان کې، په باجوړ کې ګورو چې څنګه مو وژني او منګه ولس ورته ژاړو. خو زمونږ غټان چرته وي؟ یو در کې ښکاري. بیا هم بې عقلو، عقل نه خلاصو، سبا مغه ته تاسو بیا انتخابات چې راشي اوټه مغې ته ورکوئ. عزیزانو مخکې چې پښتانه بریالي وو، برلاسي وو، هغه ولې؟ هغه ځکه چې د پښتنو مولا، د پښتنو طالب، لوړپړي او ټیټپړي چارواکي، تجار، ښوونکي، زده کړیال، ډاکټر، پلورونکي، کروندګر، باغوان، نر او ښځې
خپل دښمن پیژنده، خپل خاین پیژنده او ځکه پیژنده چې هغه د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره، د خپل خپلوان سره، د خپل قام سره، د خپل ملت سره، د خپل کور سره، د خپل وربوی سره، د خپل خاورې سره، د خپل وطن سره مینه لرله، نو هر چا به چې د هغه د دې شیانو سره خیانت کو، دشمني کوله، دوی به پیژنده. نن موږ ځان پیژنو، په اصل کې موږ ځان هم نه پیژنو. که ځان مو وپیژنده هر څه پیژنو. زما د په هغه ذات قسم چې زه ته او دا ټول کائنات پیدا کړی، تر څو پورې چې یو بل ته لاسونه ورنکو، یو بل ونه پیژنو، یو په بل سر ورنکو، یو بل ونه زغمو، ښه ورځ به ونه ګورو. راځئ چې یو شو، دلته هم ښه ژوند وکړو او د مرګ نه وروسته هم ښه ژوند وکړو. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.